د قبایلي ضلعو د ټیکس نیټ کې شاملولو په ضد په باب خیبر کې احتجاج نوې مالیو پریکړه رد کړه. د خیبر ولسوالۍ په خیبر جمرود کې د فاټا لوی جرګې تر سیوري لاندې د قبایلي ضلعو د ټیکس نیټ کې د شاملولو د وړاندې شوې پالیسۍ په ضد احتجاجي مظاهره ترسره شوه. په دې احتجاج کې قبایلي مشرانو، سوداګرو، ځوانانو او د ټولنې بېلابېلو برخو استازو ګډون کړی و او مظاهرینو د قبایلي ضلع لپاره د نوي مالیو لګولو په کلکه رد کړه او ویل چې قبایلي ولس له کلونو راهیسې د ترهګرۍ، ناامني، بېروزګاري او بې ځایه کېدو له ستونزو سره مخ دی. نو په داسې حالاتو کې د اضافي مالیو په بار خلکو اچول د منلو وړ نه دی. د فاټا لوی جرګې مشرانو غوښتنه وکړه چې پخواني قبایلي سیمې د لږ تر لږه د 10 کلونو لپاره د ټیکس فری زون په توګه اعلان شي څو سیمه بیز اقتصاد بیرته پیاوړی شي، پانګونکي زیاتوي او خلکو ته روزګار نوي فرصتونه برابر شي. د جرګې مشرانو ویلي چې د قبایلي ضلعو د خیبر پښتونخوا سره د یوازې کېدو په مهال د 10 کلونو ټیکس فری زون ژمنه شوې وه، خو تر اوسه دا ژمنه د عملي شوې. د دوی په وینا اوس قبایلي سیمې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې شرایطو کې د ټیکس نیټ ته راوستل یې له خلکو سره اقتصادي بې انصافي ده. مظاهرینو له وفاقي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د نوي مالیو پر ځای قبایلي ضلعو ته ځانګړي پرمختیایي پیکیج، د روزګار پروګرامونه او د آبادکاري سکیمونه ورکړي تر څو اغیزمن شي خلک کولی شي چې خپل ژوند بیرته عادي حالت راولي. د جرګې ګډونوالو ویل چې قبایلي ولس د پاکستان د امنیت او دفاع لپاره سترې قربانۍ ورکړې دي، نو ځکه باید دوی اقتصادي او اساسي حقونه خوندي شي او د دویمې درجې وکړو په توګه د هغوی د لیدلو تاثیر پای ته ورسیږي. جرګې زر بیا د پخواني فاټا او د خیبر پښتونخوا سره د انضمام په اړه خپلې اندېښنې سرکنډه کړې او ویل چې د 25 آئیني ترمیم په اړه په ستره محکمه کې روانه قضیه له اوږدې مودې راهیسته اورېدنې په تمه دي چې د اندېښنې وړ خبره ده. د فاټا لوی جرګې مشرانو له د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی څخه هم غوښتل چې په قبایلي ضلعو کې لوی پرمختیایي پروژې پیل کړي څو ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر شي او په سیمه کې دوامداره پرمختګ رامنځته شي. جرګې په پای کې خبرداري ورکړه چې که په قبایلي ضلعو د نورو مالیو لګولو هڅه وشوه نو د قبایلي ولس له سخت غبرګون او پراخ احتجاج سره به مخ شي. د قبایلي ضلع د ټیکس نیټ کې شاملولو په ضد په باب خیبر کې احتجاج